سلامونه دوستانو، یو ځل بیا تاسو ته زموږ خپل چینل نوري سپورټس ته ښه راغلاست وایم. دوستانو زه عطا رحمان یم او تاسو ګورئ نوري سپورټس. دوستانو ټولو نه مخکې ټول ناول ټولو افغانانو ته د دې سترې بریا مبارکي وایم چې افغانستان آیرلینډ ته ماتې ورکړه. نو دې هغه دپاره انالیسس دپاره موږ سره موجود دی زموږ مشر ورور ضیاءالرحمن رحماني صاحب. د افغانستان دغه ستره بریا تاسو څنګه ارزوئ؟ دا تاسو خپل خیالات اظهار وکړئ. زه د افغانستان ټولو مینوالو ته د افغانستان بریا مبارکي وایم. د آیرلینډ سره ډېره ښایسته لوبه وکړه، زموږ لوبغاړو ډېره ښایسته لوبه وکړه او ډېره ښه مقابله یې وکړه ورسره. ډېره مننه رحماني صاحب. سمیع الله شینواري صاحب نن ډېره ښه لوبه وکړه، ګوکې سلو لوبه وه 20 په اعتبار سره، خو وکټه یې وساتله او هغې په ترو باندې بیا نجیب الله زدران ډېره بلکل نوري صاحب سمیع الله شینواري ښه لوبه ترسره کړه، ځکه چې سمیع الله شینواري سلو لوبه وکړه، هلته نجیب الله ته اسانتیا وشوه، هغه وکټه یې وساتله. ټول نه غټه خبره ده. نجیب الله خپل ترتیب سره مطلب ښه هیټینګ یې وکړه او هلته سمیع الله وکټه وساتله. نو دې وجې نه او راشد ارمان هم څلور اوور کې 22 منډې ورکړې زما په خیال او درې لوبغاړي ما وکړه. نو ټولو لوبغاړو ښه کردار ادا کړ او د ښه پلان سینیر لوبغاړي دي دا یې راوسته، دا ټول اصغر. بلکل اصغر همیشه یو ښه کپتان هم دی. اصغر تعریف په دې وجه نه کوم، ګوره دلته زاړه لوبغاړي راوستل، کنه اکثر کوم ټیم مینجمنټ دی، کوم د کرکټ بورډ دی، او اکثره بس دا ځوانان ښه دی. موږ خوشحالېږو چې ځوانان راشي او زما پیغام دی تاسو په اجازه لوبغاړو ته، زموږ ملي ټیم ته چې ښه په زړه سره لوبه وکړي. ورلډ کپ غونې نه دی، غټ 2019 ورلډ کپ دې غونې هېڅ زما خوښ نه شو ده، بلکې اکثر خلکو خوښ نه شو. بلکل بس ګروپ بندي وکړه، هر څه نور الله پوهېږي، خو هېڅ خوند یې ونه کړو او باید چې زړه سره هېڅ معلوم نه شو چې زړه سره چا لوبه ونه کړه. مننه رحماني صاحب. خبره ما کوله بیا خیر ده، مهرباني چې دا ورلډ کپ چې را روان دی باید ښایسته او زړه سره لوبه افغانستان ته لوبه وکړو، ځان ته نه چې ما دومره منډې جوړ کړي، ما دومره وګړې واخیستې او تاسو وخت راکړو. ډېره مننه رحماني صاحب. رحماني صاحب یو ځای کې کار لري، نو اجازه ده. خدای په امان. دوستانو اوس موږ سره راغلی دی مخلص صاحب چې د کرکټ یو ښه شنونکی دی. د افغانستان دغه بریا تاسو څنګه ارزوئ؟ مخکې رحماني صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، تاسو خپل فکر څنګه؟ سلامونه ملګرو، تاسو ټول ته د نوري سپورټ کې ښه راغلاست وایم. نن چې کوم افغانستان ورسره آیرلینډ لوبه وشوه، ډېر ښه لوبه وه. شروع کې مو افغانستان بالنګ ښه ونه کړو، ځکه مجیب هم لږ ښه بالنګ ونه کړو، شاپور هم او ډېر ښه 10 اوورو کې 94 رنز وغه، لیکن اخره کې راشد خان چې څنګه بالنګ وکړو 4 اوورو کې 22 رنز ورکول، داسې پچ کې چې بیټینګ پچ وي او 3 وکټ یې اخیستل، ډېر ښه بالنګ و. اوس راځو بیټینګ ته. زموږ نن اوپنرانو حضرت الله زازی او رحم الله ګربز چې دواړو 23 داسې رنز یې جوړ کړو. دې نه وروسته چې اظهر افغان راغی، هغه هم رن آوټ شو. نو دې ټیم کې یو غټ پارټنرشپ ته ضرورت و چې سمیع الله شینواري او نجیب الله زدران ترمنځ وشو. نجیب چې کوم هیټ یې وکړو ټول کمال د سمیع الله شینواري و، ځکه چې هغه وکټ وساتله. نجیب چې اوس فارم کې ده، د موږ لپاره پر راتلونکي نړیوال جام چې ده شلوریز، هغه کې ډېر ګټه رسوي موږ ته. او زموږ افغانانو ته یو ځل بیا مبارکي. تاسو ټول نه مننه. دوستانو همداسې ویډیوګانو دپاره زموږ د نوري سپورټس چینل دی، سبسکرایب کړئ او نور دوستانو سره شریک کړئ.